د 203 منصوري کلي اردو په ورکشاپونو کې نهه اتیا ارادي بېلابېل ډول پوځي وسایط ترمیم شول. سلامونه او ستړي مه شئ. په دې هیله باندې چې خبر تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د 203 منصوري کلي اردو د حمایي کنډک په ورکشاپونو کې د تخنیکي او مسلکي منصوبینو له لورې نهه اتیا ارادي بېلابېل ډول پوځي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. په دغه وسایطو کې 55 حموي ټانګونه، 25 ارادي انټرنیشنل او 9 ارادي ټریلر موټر شامل وو. دا یادونې وړ ده چې له دې څخه مخکې هم یو زیات شمېر غیر فعال پوځي وسایط د یاد کنډک د تخنیکي ټیم له لورې ترمیم شوي دي. په یو بل خبر کې بیا کابل د تېرې شپې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د کابل په داشتي برچي سیمه کې تېره شپه چاودنه شوې چې له امله 11 کسانو ته مرژوبله اوښتې ده. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان ویلي چې د داشتي برچي سیمې د تېرې شپې چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. هغه زیاته کړې چې چاودنه په یو مارکیټ کې شوې او د چاودنې د څرنګوالي معلومولو په موخه یې سیمې ته د څېړنې ټیم استولی دی. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.